وخت وايي ما تعقیب کړه نور هر څه هیر کړه. پیسې وايي ما ترلاسه کړه او نور هر څه پرېږده. راتلونکی وايي زما لپاره وجنګېږه او نور هر څه پرېږده. خو پاک متعال رب وايي چې فقط ما یاد کړه هر څه به درکړم. ولې موږ غافله بندګان د دې لپاره چې راتلونکی جوړ کړو، پیسې وګټو او وخت تیر کړو، لاب و لهب پسې ګرځېږو. ولې هغه ځای چې زموږ د کامیابۍ او زموږ د راتلونکي جوړونکي ذمهوار دی هېر کړی مو دی. الله جل جلاله چې ما یاد کړه زه هر څه درکولی شم، له ما یې وغواړه. ولې موږ غافل بندګان له بندګان غواړو چې خپله هېڅ نشي کوی. نو له الله سره اوسئ.